د هیواد هغه زلمي او پیغلې چې نن په خواله رسنیو کې په ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر کې مصروف دي، یو بل ته شپه او ورځ سپکاوی کوي، خپله ځواني په دې کې مصرفوي. د دوی بیلګه د مور او پلار د هغو بچو په څیر ده کوم چې خپلې کورنۍ، ټبر، ولس، خاورې او هیواد ته تور تم، ناخوالې، بدنظمي، بدامني، وژنې، جنګونه، فحاشي، بېوزلي، بېدیني او ژړاګانې راوړي، چې دا د مور او پلار، ټبر او هیواد سره په زغرده دښمني کول دي. تاسې به یا خو د دې هیواد ښکلي ګټو ته ژمن بچي جوړیږئ او یا به د هیواد په زغرده دښمنان جوړیږئ. تاسې نه هیله کوو چې خپل هیواد سره دښمني مه کوئ. دا ستاسې مور ده، دا ستاسې پلار دی، دا ستاسې ژوند دی، دا ستاسې پیژنګلو ده، ستاسو هویت دی. که هیواد ونه لرئ هیڅ نه لرئ. السلام علیکم ورحمة الله.